रणा तेरा तुर पलास के पतियरो पसिजी पतंग दजान पे जंद गलोला पलंबो पसिजी सोक चिला सुना तपवी او قدمنا اخلي خوزام چې زما په مور باندې دومره معمولی بوج را نشي او سخت پرا نشي ملګرو کر خبره کاګو سپیناوي بکو چې په کورسو پسې سوګزي کپ پختو پسې چې دې لو پر خلکو سره نه ګرځي او غلطو خلکو سره قدم نه اخلي پخپلو وینو باندې نه لیکما چې د شملو خاغلی نن پلو پټو پسې زی د اباسین غاړې لراشه چې زړګې دی یخشي بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. د عام ولس دغه کیمرا چې چرته هم په دغه تاڼو کې کولو شي نو د یو ظلم بل ظلم وربخلی دی. موږ چې په کوم ورځ د یو ظلم خبرو کو د یو ظلم داستان روچت کو نو سبا چې بیا بلې تاڼې ته ځم نو د هغه ورځې داستان زمانه هیر شي بیا. وایم د دې وخت د څاروي او ځناور به موږ پورې خاندي چې د انسانانو په معاشره کې همدغه انسانان د ځناورو کار کوي. په صوابۍ کې زیاده تاڼه پولیس سټیشن کې ولاړ یم او په د وردۍ خاوندان هم دلته کې موجود دي. هسې خو یو خبره نن دا کومه او په اولني ځل دا کومه چې پولیس ډپارټمنټ چې څومره هم هغه کیسونه چې کم انټریسیبل وي چې پتې نه لګي د ړندې شپې قیسې قطاروي پتې نه لګي د پولیس ډپارټمنټ د افیسرز د افسران د ځوانان هغه کیسونه حل کوي. خدا په کتابي شکل کې نه دا نن چې کوم کیس ته دام د یو کار لاس چلیده را چلیده او شاباشي دی په دې ټیم باندې چې دی دا کیس حل کړ. دا شاباشي د دې په موږ حق هم دی او په موږ قلم هم دی چې موږ دې ته ودرېږو دی له دا شاباشي ورکو زه دی له مبارکي هم ورکوم. نور خو په دې ریاست کې او په دې حکومت کې دی له د شاباشي خلک نشته بلکې دلته خو صرف نیوکې ډېرې دي چې یاره پیسې واغشته. زه ټولو خلکو ته وایم میرا کم مداسې سړی چې وردي به واجب بم لورځي نه کوي که نه څوک هم نه کوي. دا وردۍ خاوندان دي او د دې سره ودرېدل دا ردي په موږ باندې حق دي. بهرحال په دې باندې خو ډېرې خبرې کېدی شي خو نن چې زه کومو خبرو له راغلی منو هم د ظلم یو داسې داستان دی چې تاسو به نن اورئ او څه شوي دي څه نه دي شوي. یو شاه زلمی په اتکړو کې ولاړ دی تاسو به څهره هم کتلي عمر نه دی ډېر کم عمره دی په یو داسې ځای کې ولاړ دی چې زما خیال چې دی به شیشه کې آینې ته هم نه ودرېږي. دی چې کله شیشه کې ودرېږي او آینه کې نه ده به د خپل ځان نفرت کېږي او زما غالب ګماندار چې دی به شیشې ته هم نه ودرېږي ځکه چې څه کړه وړه داسې چې انسان ته مخامخ ودرېږي بیا انسان خپل مخ ته توجه هم پاتې نشي. SHO زیاده تاڼه موږ سره دا وخت ولاړ دی. راز محمد صاحب یو خو ډېره مننه او ډېره شکریا تاسو موږ خپل قیمتي وخت درکوم مبارکي هم درکوم چې تاسو دا کیس حل کړ تاسو ټیم حل کړ. اول خو نه تاسو کوم مختصر ته دا وایا چې دا لک پسه کې غیر شو موږ دا اوریدلې دي جی دې پیسې لیو بیا خلک وجني نو لګرانه په واچو جی څنګه غیر شو سي کړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دراتک ډېره مننه ډېره شکریا. دا اجرتی دی د خپل نوم افسر علي دی. افسر علي ول د شیخ برهان د مردان د رستم علاقې دی خو دلته کې د خپل کوډ نیم چې دی نه اصغر دی دی په اصغر خلک پیژني. د دې نه مخکې په رستم کې 302 کړی ده په کور ته وروړېدلې دی یو زنانه ویشتې ووجلې وه. دلته کې خو چې انتهایي د انسانیت قتل شوی دی داسې شوي دي چې په جانماز باندې یو زوی په سړی چې 70-75 سال عمر دی هغه د جانماز د پاسه ویشتې دی. بل د هغه زوی برنډه کې د سره بل ملګری دی خو لکه شوکو د هغه نوم لا نه نو هغه بار چې دی نه هغه زوی ویشتې دی نو انتهایي ظلم شوی دی او په پیسو شوي دي بې ګناه وجلې شوي دي. اوس هم د هغې وارثان چې دي نو لکه دلته راشي هغې وایي چې یاره دا پسه او کال وشو محتاج خان او موږ دا منډې وخالد امین خان دا ایسایي را سره دیم سپیشل ډي پي او صاحب ته خواست کړی او دیم ځان ته را بدل کړی دلته دې مخکې پاتې هم دی او د کیس نه واقفیت هم د لرو
نو مونږه تقریبا په دې کې زما دلته پوسټینګ څلورمه میاشت سټارټه خو دا چې دین افسرانو مونږ ته وی چې بای دا ټارګټ کیس دی او دا به یو طرف ته کوي نو بس شکر الحمدلله بس اوس هغه موقع ده مونږ هغه ځای ته ورسېدو او د انتهایی ظلم کړی دی او بربریت یې کړی پیسې جی څونه اخیستې وې 20 لک روپۍ چې دي نو مین کس چې دی هغه دی له 20 لک روپۍ ورکړي دي بیا دې کې د دې بل یو ملګری دی هغه 10 لک روپۍ ځان ته ایساري کړي دي د صرف کور ته بوتلی دي کور ته سره هم انټر شوی دی بیا هغه سایډ ته په یو کندر کې ودرېدلې دي دی دوانه یو دا ملګری دی یو د بل یو گاونډي دی چې کم ځای پاتې کېږي جانډا کې 5 لک روپۍ دی اخیستې دي 10 لک هغه اخیستې دي او په 5 لک روپۍ باندې دی دا ظلم کړی دی ډېره مننه شکریا محتاج علي صاحب ستاسو له مبارکي در کوم ماشاءالله ستاسو په کریډټ خو ډېر کیسز دي چې تاسو ټریس کړل خو دا ډېره د ویاړ خبره د فخر خبره چې زموږ په پولیس ډپارټمنټ کې ستاسو غونډه کې خلک هم شته چې هغوی داسې کیسونه چې هغه حل کېدو والني یا خلکو ته ډېر ناممکن ښکاري او تاسو د خپل صلاحیت او خپل قابلیت له کبله هغه کیسونه حل کړئ تاسو د پولیس ډپارټمنټ سره خپل ټیم کې تاسو یو مشال یې الله تاسو قایم او دایم ساتي خدای دې تاسو ټیم له تاسو له هم نور وس طاقت درکړي چې نور هغه مجرمان چې هغه په پټو تیرو کې پته نه لګي او تاسو روباسه او په هغه ځای کې ودرېږي چې کم تمنګ د 500 تخت وایو چې تل کې ختم شي ځکه چې ډېر خلک زدا سه ګورم محتاج صاحب چې هغه په دې ځمکه باندې بوج وي ډېر خلک داسې چې په دې ځمکه باندې بوج وي ځکه چې هغوی د انسانیت قتل کړي محتاج صاحب تاسو راته مختصر وایي تاسو انویسټیګیشن افیسر کې سمو ترلاسه کړو سړی څنګه کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډېره شکریا چې تاسو خپل قیمتي وخت وباسو دلته مونږ ته راغلی څه پورې څو مرګ کړي محتاج صاحب دا خو سره 10 مونږ ته چې کوم دی نه دوه لکه تسلیم کړو یو دا د شاه منصور دا وقوع کړې ده او یو د دې نه مخکې رستم کې چې کوم دی نو یو وقوع کړې ده یو مخکې زنانه وژلې دوی اوس او دا دوه دا کوم ډبل مرډر کیس چې په دې کې باقاعده دې شامل دی او 5 لک روپۍ پکې د دې سره رسېدلې ده 5 د سره بل ملګری او 10 د سره هم د دې شاه منصور بل یو ملګری چې موږ یې نوم په سکرین باندې نه راولو ان شاء الله تعالی زموږ کوشش ده چې ډېر ژر به هغه چې کوم دی د قانون ګریب کې راځي مختار صاحب اخري تاسو د کوم د دې چې کوم موټیو دی نه صرف د درې مرلې ځمکه د پاخې درس شي بس دا سره 10 چې کوم دی نو د درو مرلونه د کیسه جوړه شوې ده ډېره مهرباني راز محمد صاحب تاسو محتاج علي صاحب تاسو وړه غونډه کې دمه کوم او د دمه سره یو بل اناونسمنت زه هم زه کوم چې د دې سیمې یو ډېر خوږ ژبې شاعر هم سره موجود دی هغه هم راغلی دی هغه هم په دغه واقعیاتو باندې چې کوم پکې پلار او زوی مړ شو یو ډېر درد او تکلیف محسوس کړو هغه هم په تاڼه کې موجود دی ان شاء الله العزیز هغوی سره به هم یو دوه خبرې کوو لږه دمه اخلم او بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضرېږم زمونږ استاد اوس هم په کلاس کې د شاګرد نه دا تاسو کې بچي پاسه وي ته بس جوړېږي پرایمري ماشومینو هغه به وته وي زه به ډاکټر جوړېږم یا بل ته وي استاد بچي وي ته بس جوړېږي نو زه به استاد جوړېږم موږ په کور کې هم د خپل بچی نه دغه تاسو کو چې بچي ته بس جوړېږي ما ته خپل کاکې زه به استاد جوړېږم افسر علي ته مې سوچ لاړم مې دل خپل پلار چې ترکانو ولادي بخي وسوي مړ دی دل نوم افسر علي کې خود پکور کې د افسرې دا خوب ني دا د هر مور پلار دا ګوره ارمانی وي دا بچی چې بام ته خو دنه به افسر جوړیږي دا ویاړي نو اصل زم چې هغه کاکاجي خو نشته نه وم دا د دې ارمان سره خور ته تلی چې ما ولنوم افسر علي کې خود اجرتی قاتل وکړځیدا ایس ایچ او سے براتوي چې پکه مرز د امر کو یا اسمان شینو خود د مرګ نه پس بیا سیلې رالو طوفان راغی وې دا مې مورل چې په شپه باندې زلزلہ هم راغلی چې د جمعې شپه وه کاکاجي په جانماز پروت و الله سره خبرې اترې کولې تلاوت یې کوجي او د دې افسر علي لاس دغه ځای کې هم نه رپي او د وخت یو داسې کاکاجي او داسې سپین روبې
وجني چې داغه هیڅ ګناه نشته، هغه ټول عمر په دوبۍ کې چې د تیر کړو او لږه موده مخکې شاه منصور کلي ته راغلو د خپل بچنګي سره او هغه زوی هم ول دوی مړ کو چې داغه عمر 20 کاله ټول کړي په دې باندې ډېر خفه او ایون تر دې حده پورې چې د دې سیمې شاعران هم چغې سوري والي خفه شو په خلک د دې ځای خلک په ډېر زیات خفه 6 لک روپۍ دوی واغشتې 10 لک روپۍ خو ته بل سړی واغشتې چې چا وصولي کړي بیا 15 لک روپۍ په دوه کسانو تقسیم شو یو پکې تختیدل مفروض ان شاء الله زر به هم هغه گیر شي او یو دغه دی ولاړ دی چې نو افسر علي او په بدل نوم اصغر په نوم باندې په دې علاقې کې د وخت تیر شوی کال عمده میاشو چې دی دا قتل کړو او دا خفګان تر اوسه پور روان سره مخکې دا کیس ټریس شو دا سړی گرفتار شو راغی دته چې ګورم میرا د ډېر زیات کم عمر دی په دې کم عمره کې زمم زمنګ په دې د دې وخت په دې بچو څه چل شوی دی یار چې زبر چا په سر پیسې اخلم پرون چې مې ریکارډینګ لپاره د خپل کیمرا سره برابرو نو ماته مې کور ودانې وی بیا چته زی نو زه کور کې دا خبرې نه کوم هم ورته یار ما داس یو کیس ته غي لازم ویره یو تاسو خو ته ضرور وکا ما جوړ دا غپ لګی ما ته څه تاسو ته کوم افسر علی وکشه ودا تاسو ته وکا چې ته کله روټه خوري او کله نوړې د ترکارې ته نږدې کې تا ته پدې کې سوینه ښکاری وکنه ما وزه ستاره سوال په ما حق دی نن حق سوال ستا مخامخ एकदम چې ته کله په پردي سر با دا پیسې واخلې کنه او ته کله ترکارې تکې نه روټه تکې نه نو تا ته په خپل نوړې کې سحکاری چې په دې نوړې څه لګېدلې جی آی کې نه سکون وي نه پکې آرام وي او نه پکې خوند وي دغه 15 لک روپۍ چې تاسو بیا شمارلې نو شمارلې دی وی چې ته بیا نه سوې چې کله وخت ودی وکړه جی بس هغه شمارلې وی او جی کوم ځای کې وته نه سو جی بس کلی کې ورته نه جانډا کې ورته ابل مرګریم نه سره نه سو کاغه چې تغیب شو جی هغه بس مونږ چې دلته لاړو بس هغه خپل ودا لاړو د خپل تا چې پیسې شمارلې ذهن کې دي سو افسر علي رښتیا راته وایي بس جی زما هم مجبوری و مجبوره حالات مجبوره کړم بس ډیر زیات قرضدار شوم بس د مجبورۍ ده 15 لک روپۍ د پکم کم ځای کې بیا تقسیم کې قرضدار سوق چې ولې د پیسې و جی هغه خو څه خوړلې وي خرچو کې او څه زمیندارۍ کې دا شو او تاواني شو جی بس هغه کې مور کړی افسر علي دا راته و چې په کاکاجي باندې دغه پکور ورخته کنه نو حالات سولک مې پوي کنه جی بس حالات دا چې هغه ټایم سره زول باران جپړ دا او مونږ درې تنه یو نوم شفیق ته چې ټول لین ارصد هغه پلاسو زمانو مازغر دی صحیح نوم مې افسر علي دی او دلته پاسغر یادېږم جی بل نوم دی هغه ظهور دی مونږ چې ور واوړېدو جی ظهور برانډه کې یو کس برانډه کې ودو هغه ته ودرو دا بل ما ته ما پسې راځه چې مونږ څنګه ور مخامخ شو په دې کې کاکا وې څوک یې څه کوئ بس د پې एकदम ډزې شروع کړې د بیا ما ته وې ته پې موکه ما په مګړی چې دا دوران کې مونږ دا کار وکړو نه دی بل کس هم دا کس وشته او د زمونږ نه مخکې راوته زوی مول تاسو وجه هغه ول وجل او زمونږ دی بل مرګري ضرور وجل نه هغه راوته او زمونږ نه مخکې دي بیا ورپسې مونږ راووتو جي بس چې مونږ راووتو د د ځای نه داسې کانډر دی پای بیا یو ګیټ ته پکې پای راووتو بیا د خپل ځای ته راوستو دی هلک خپل ځای ته راوستو بیا یې په خپل موټر سایکل خپل ځای ته واپس بوتلو بیا چې واپس بوتلو بیا دې زموږ نه واپس راغی مونږ لړلو جي چې مونږ لړو د بیا مونږ ته سار رنګ وکړو تاسو ورسېدی مونږ رسېدلي وو بیا یو 3-4 ورځې پس رنګ وکړو تاسو سره هم کار راشه مونږ رالو پنجپیل لار ته دی راغلی 15 لک روپۍ د ظهور له ورکړې 15 ما له راکړې 10 لکه ده واخیستې د ته مونږ ووایې دا څنګه چل ده وایي ما د ذاکرې نه دا 10 لک روپۍ اخیستې دي مونږ ورته هم لکه تا خو لکه دا الله ستا واخیستې مونږ له 15 راکړې هغه مونږ ته دا وایي چې ټول هر څه خو زما وو لکه چې 10 لک ورکړې پای کې مله هغه وشته او 15 لک په تاسو تقسیم به مونږ تقسیم کړو بس دا خبره دا کې ځای پرې اسپین رو بچ دی وي چې دغه څه ګناه وه دا غالک څه ګناه وه جی زمونږ خو سره نه پوله پټۍ شریک وو نه مو سره دښمني ونه سره ډز دې پې ولې کوو جی دا خو مونږ غلط تیمه کې راغلي وو جی د مونږ له لالچ راکړو د پیسو لالچ کې مونږ مطلب چې لالچ چې دی نو هغه دون اسمان ته خو تا وې مړه بې ګناه دي خو چې پیسې پکې بس راځه وابي جی بس غلطي شوې ده په خپله غلطه ډېر پېمانه یو
او مونږ به داسې بیان کوو حقیقت به وایو چې د دنیا کې څه خلک دی چې دی نه عبرت والي. مور دله راغلې ده دلته؟ او جی مور راله راغلې ده. مور راته د دې شپږ میاشتې مخکې چې کوېدنې راله کوله جي هم مې راله قرآن ناکړه هم مې راته دا ویلي چې تا ته مې سینې پی نه دي بهلي جي په ځان مې پروا نشته خو زه مړ شم زه مجرم یم خو صرف په دې خفه یم چې رونه خویندې مې دي مور مې والد صاحب مباد شوی دی مور بیا نه راځي جي د مور دغه په د لاندې جنت دی او د دې نه مخکې راته هم نصیحت کړی دی چې وړوکې رالویشی هم د مور سره مې ښه خدمت کړی دی چې سکول به مې وی ما به وله ټول کارونه وکړو بیا به سکول ته تلم خو صرف دې دنیا کې دې خلکو ته زه دا خواست کوم چې دې د لوپرو خلکو سره نه ګرځي او غلطو خلکو سره قدم نه اخلي که څوک هم لوپرو خلکو سره وګرځېد او غلطو خلکو سره قدم واخیست او غلطو خلکو سره کېناست او پاڅېدل نو چې نن زما څه حل دی دا حل به د هغې وي چې زه په ډېر خپلو کړو ستومانه یم لکه د ټولو نه مخکې مور پلار دی بیا رونه خویندې دي ښځه په د ټولو نه وروستو یو دغه دی لکه دا پروا مې نشته سخر مې هم غریب دی جي په مور خفه مور خفه یم جي بل ما پسې لکه چې اوس منډه تړله وایي جي صرف سخر را پسې وایي زنانه ذات پسې وکړي زه دلته نه کله یو ته منت کله بل ته منت څوک وایي نیموزګار څوک وایي داسې چل دی څوک څه وایي بانې کوي وروستو کېږي خو نن سبا چې کوم یو سړی داسې غلط کار کوي دا به انجامي او د دې خبرو نه دا خلک دا محسوسه کړي که نه چې نن سبا په کوم ځای اور بلیږي هغه ځای سوځي بل چاته د هغې دغه نه میلاویږي چې کوم ځای باندې اور بلیږي او په چا باندې راشي په هغه راغلي هغه ته احساس میلاویږي نن ما ته د دې ډېر غټ احساس دی چې ما داسې نه وی کړی زه به داسې نه وی او ما نصیحت ته خلکو اورېدلی وی لوپرو خلکو سره نه وی ګرځېدلی نو نن به زما دا حل نه وی د جیل په تمبو د حوالات په تمبو یو بېوسه مور چې کله خپل بچنګي ته ګوري نو دا احساس زما نه دی خیال چې د دې علاقې یو ادیب یو لیکوال په ټوکه کې راوستی شي دغه احساس او دغه سوز او دغه تکلیف زما نه دی خیال چې د دې سیمې چې ته لیکوال به دا په ټوکه کې ځای کړي ستا اوښکې او ستا ندامت ما په دې مجبوري چې راز محمد صاحب زه د سره نور انټرویو نه کوم محتاج علي صاحب زه دوی سره نور انټرویو نه کوم خو د وخت هغه ټولو شازلمو ته د ده د اوښکې نه نږدم پړه مې ډېر سي چې دنه ډېر تپوسونه مو کوم ډېر تپوسونه ترې وکړم خو د دې اوښکو نه پس د دې ندامت نه پس او د دغه پیغام نه پس چې د لوفرو خلکو سره مه کښېنئ اور په هغه ځای وي بل وي که نه چې کوم ځای سوځي نو دی چې اوس په کوم اور کې ولاړ دی نو زه به نور څه ویل نه غواړم خو صرف دا ویم چې د دا کوم پیغام دی بس دا تاسو واورېده د ده لاس راغلي اتکړې د ذلت هم دي د رسوایۍ هم دي د ندامت هم دي د پیمانتیا هم دي دننه د ضمیر بوج هم په ده پروت دی او په هغه رس خو به دي چورلټ مړ شي چې په تخته دار دته هغه لیونی مور ودرېږي نو دته به هېڅ نه وایي په سترګو سترګو کې بدله دا پیغام ورکړي بچیه تا ته ما وینا بچیه تا ته ما وینا چې مو درېږه په داسې ځای کې چې مو درېږه په داسې ځای کې چې ستا د مدد کولو والا هم څوک نشته پاک پروردګار دې موږ د داسې نوم نه ساتي چې پتا نوم د اجرتي قاتل پوری شي نو بیا به زما ځای سي همدغه شان نیمګړې نیمه خوا لکه د مار د اجازې د لاندې ژوند تېروم زه د سپېڅلو روایتونه بهر نه وځم لکه زلفان د لوپټې د لاندې ژوند تېروم ندی مزه د هر مذهب ښکلي یاران ګڼمه
د محبت د کلمې د لاندې ژوند تیروم د ثوابۍ د سیمې صاحب جان اندلیب صاحب هم ما سره ولاړ دی دلم خدای 2 زامن ورکړي دي او د ده په کور کې 2 بچیان دي بل بچیدار دي ښه پوهېږي چې کله د بچي لاس لات کړی راځي نو په یو پلار بسې تېرېږي په یو مور بسې تېرېږي شاید د قام سترګې ویجي دې په ټکو کې په 2 ټکو کې ډېر سوی دوی سره مې 2 خبرې کوم صاحب جان صاحب دغه لړزېدلې واقعه د دې خلي د علاقې خلک هم غمجن کړ نو ورسره د علاقې لکه ستاسو غونډه کې حساس شاعران هم راپار کړل څه په ویل غواړئ چې مجرم ستاسو مخامخ دی او ډېر ندامت او ډېر تکلیف محسوسوي څه ویل غواړئ چې ستاسو ډېره زیاته مننه کوم الله دې عمر دراز کا الله دې ساته چړې سره مرای مخې او دلته رښتیا ویل دی وطن کې چې رښتیا وای نو دا تکلیفونه به راته وي تا ته به هم بلا ستونزې وي بلا دمکای به دله راځي او بلا مسلې چې زمونږ مجرم داسې وخو زمونږ مجرم داسې وخو الله دې ساته کتونکو دغه یو کوټلې حقیقت دی چې یوسف جان د کیمرې په سترګه ښیي او الله دې د عمر دراز کړي او هغه خلکو ته هم چې دې د چا مجرم مخامخ کړي هغه نه تپوسونه وکړي نو د دې مطلب دا وي د ده دا مقصد وي چې دې نه نور خلک عبرت واخلي بل سړی داسې کوي نه لکه دې لکه ډېر زبردست پیغام ورکړ ډېر ښکلی میسج ورکړ چې غلطو خلکو سره مه کښېنئ لوپرو سره چې کښېني نو خامخا او پلارانو له هم په کار دي چې د بچي تپوس وکړي چې دی نن ناوخته راغی د موبایل څه وخت پس چک کړي دی ولې لیټ راغی دی چا سره و چې چا سره وویني هغه نه تپوس وکړي چې دا څوک دی تا ودله چې کور نه مجمه راړه شربت دې راړه چای دې راړه خو دا څوک دی د کوم ځای دی ما سره لږه پېژنګلو وکړه که د هغوی مخکې دې نه کوي نو ځان له بچي نه په کار دي چې بیا پلار تپوس وکړي ستاسو ډېره مننه کوم الله دې خوشحاله ساته الله دې تپوس نه کوم امین صاحب جان صاحب ستاسو هم 2 بچیان دي یو ګران دی او بل ارمان دی نو د هغې په هکله تاسو شاعري کړې وه څه ټکي مو ستاسو د خولې نه واورېدل زه هم چې د کتونکو سره هم لږ شریک کړي ښه جي ښه زما 2 بچي دي ارمان او ګران ما یو غزل کې داسې ویلي دي که یو ډېر ګران دی نو بل مې ارمان دی که یو ډېر ګران دی بل مې ارمان دی ځان ګڼي ځمکه په ما اسمان دی زه بوډا کېږم او هغه ځوان دی زور یې منمه ښه پهلوان دی په ما مین دی او زما ځان دی کشر د مور دی زمونږ جهان دی مشرې بالکل زما په شان دی کشر د مور دی زمونږ جهان دی مشرې بالکل زما په شان دی چې راښکاره شم وی بابا جان دی د اندلیب خپل نوم صاحب جان دی ستاسو که هر څومره مننه وکړم تا کله د زنانو کپړې چولي او الکانو سره او کله د سوالګندې کپړې چولي ټوپۍ دی دا ټول پروګرامونه ګورم او من غټېږم او خوشحالېږم او د ډېر عمر سوالونه دله کوم د ډېرو خوشحالو سوالونه دله کوم مسلې به راته راځي ستونزې به وي رڼا تیرا تور پلاس کې پتیرو پسیزي پتنګ د ځان په جند ګلولا پلمبو پسیزي څوک چې لاسونه تپوي او قدمونه اخلي چې بس د میندو ډېر خیال ساتئ د میندو قدر عزت کوئ د مور پلار رونه خویندو ملګرو کرخه برا کاږو سپیناوې بکو چې په کرسو پسې څوک ځي که په پښتو پسې ځي نور به تاریخ په خپلو وینو باندې نه لیکمه چې د شملو ښاغلي نن په لوپټو پسې ځي د اباسین غاړې لراشه چې زړګې دې یخ شي اوبه په تږي پسې نه تږې اوبو پسې ځي